افسوس دا دی چې نن د الله په دې کور کې ختمونه دي او دون لږ خلک دي. دا څه ټایم پروګرام شروع شي تقریبا ګنټه وشوه، دا ماشومان دلته غوڼ لسته کسان نه دي. دونه د افسوس مقام دی. الله جل شانو په مونږ او تاسو احسان کړی دی، فضل کړی دی چې نن په فتنو دور کې د ګناهونو دور کې ارتبتا اپراپتپریدا ګناهونه دي، نافرمانی دي. په داسې دور کې ستا بچی د الله کلام د آیات کو مومن په کائنات کې د دین افضل ترین خوشحالي بل نشته. خو نن ما ته موږ سره احساس نشته. دا آیات ساتئ ورونو چې کله دا سترګې پټې شي، دا مجازي رنګ ډنګه، دا خوبصورتي، دا چمک دمک، دا هر څه ختم شي، یا به انسان ته پته ولګي چې ما څومره ګټه وکړه او څومره زما نقصان وشو. الحمدلله نن په مومن مسجد کې ستاسو د ګلالو ماشومانو د الله کلام په دې وړو سینو کې محفوظ کو. ای سعادت بزور بازو نیست، تا نه بخشد خدای بخشنده. دا چونو د رب دی، د الله جل شانو فرزونه ده چې د کم انسان بچی زړه دا الله منتخب کې خپل کلام دغه سینې کې محفوظ کی. دا په حسب او په نسب نه ده، دا په طاقت نه ده، دا په قابلیت نه ده، دا د الله جل شانو چونو دی چې الحمدلله دې ګلالو ماشومانو نن د الله کلام یاد کو، چا په حفظ او چا په ناظره باندې. په کائنات کې ستاسو د پاره د دې نه بله غټه خوشحالي نشته ورونو. قرآن دا ها کتاب دی چې دا په محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم باندې په واسطه د جبرئیل علیه السلام باندې په 23 سال کې نازل شوی دی، په میاشت رمضان کې نازل شوی دی. نتمنى محترم زمون قرآن سره شوق نشته. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه بارکه علامه شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه لیکي چې کله امام سے وفات کېدو نو خپل بچی ته وی چې بچوړی په دغه ګټ کې ګناه مکوه، په دې کې ما وزره پیرې قرآن مجید ویلې دی. الله اکبر. دونه د قرآن سره شوق، دونه د قرآن سره لګاو، دونه محبت. امام صاحب بارک راضی په رمضان مبارک کې چې کله میاشت رمضان براله یو شپېته ختمونه به په میاشت رمضان کې کوله. دونه د قرآن سره یو شوق او محبت. نن زما ستا قرآن سره شوق نشته ورونو. د قیامت ته نخو یو دا هم ده چې مساجد به ښه پړه کېږي، ټایل ماربل به پکې وي، وهي خراب من الهدى، لیکن هدایت نه به خالي وي. موږ او تاسو رمضاني مسلمانان یو، په رمضان کې مونځ هم کوو، په رمضان کې تلاوت هم کوو، سجدې هم کوو، ذکر و اذکار هم کوو. چې کله رمضان ختم شي نو دا هر څه مونږ چوټي کوو. په دې عزتمند محترمو د دنیا دا ژوند روان دی. نن ما او تا په ګناهونو د دنیا په دې ګټلو سټلو کې د دنیا په فکر کې مشغول یو، د آخرت فکر رانه هیر دی. فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غفلت ہے جو اصلی کام ہے، کچھ دنوں سے سہل مشقت دین کی، پھر تو بس آرام ہی آرام ہے. د دې مرګ پر لږ مشقت ته مجاهدی دي، لږ ژوند دی ورونو، او پته لګي چې مرګ انسان لکله راځي. لوی لوی شاهان پناه شو، بادشاهان پناه شو، طاقتونو والا پناه شو، لوی لوی عہدو والا، حسن والا، باډو والا، هغه الله جل شانو فنا کړه. اجل نے نہ کسرا ہی چوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسد سدارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹاٹا سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئی لامکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کا گئی اسما کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. نن تا سره د قرآن د پاره ټیم نشته. الله اکبر. نن تا سره د مونځ د پاره ټیم نشته،
نن تاسو تلاوت دپاره ټیم نشته، د ذکر دپاره ټیم نشته، الله جل شانه نه د غوښتلو دپاره ټیم نشته، د ډمتوب دپاره ټیم شته، د شرابو کبابو دپاره ټیم شته، اجړاګانو دپاره ټیم شته، نافرمانو دپاره ټیم شته، لډو دپاره ټیم شته، پبجي ګیم دپاره ټیم شته، موبایل دپاره ټیم شته، غیبتونو دپاره ټیم شته، خو د الله کلام د الله دین دپاره تاسو نن ټیم نشته. خلقتک ولم تک شیئا، الله فرمایي بنده یاد ساته ته ما په هغې حالت کې پیدا کړې چې ستا بیخي وجود نه د نش نه مې شته کړی. د دنیا دا نظام، دا نعمتونه، دا بهار، دا کروڑونه نعمتونه الله تعالی درکړو. الله ته ګوډ پیدا کولی شوې، شلې پیدا کولی شوې، ړوندې پیدا کولی شوې، د یو کافر په کور کې پیدا کولی شوې، خو الله ته د مؤمن په کور کې پیدا کړې، سترګې درکړې، دماغ یې درکړه، ښکلی بدن یې درکړه. تا الله له څه کړي دي؟ هغه صحابه د نبی علیه الصلاة والسلام درویشان، ملنګان صحابه، هغه په دین باندې کلکې منګولې لګولو والا صحابه، ابرها قلوبا، د هغې زړونه انتهایي صفا و، واعمقها علما، الله د خپل علم نه جوړ علم هغې له ورکړو، واقلها تکلفا، صحابه انتهایي ساده مزاجه، اختارهم الله تعالی لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل شانه دک صحابه د محمد عربي صلى الله عليه وآله وسلم د صحبت دپاره یو چونه وکړو. ابو هريره رضی الله عنه نه 5374 احادیث د هغه نه نقل دي. په ټولو صحابو کې د هغه نه زیات احادیث نقل دي. مرویات ابو هريره کن شمار 5374. دا دونه شوق د علم د حصول سره، د قرآن سره، حدیث سره 5374 حدیث ته نقل دي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه 1660 احادیث نقل دي. عبدالله ابن عمر نه 1630 نقل دي. دونه عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نه 2210 احادیث نقل دي. دې ته ویل کېږي د علم شوق او ذوق. امام حمیدی رحمت الله علیه فرمای لقاء الناس ليس يفيد شيئا، خلق سره ملاقات د هیڅ فایده نه ورکوي علاوه د څه نه سوى الخزیان من قیل وقال، علاوه د غیبتونو نه، تاویل و ماویلو نه. فاقلل من لقاء الناس الا لاخذ العلم او اصلاح حال، وی خلق سره عبس ملاقاتونه کم کا، علاوه د دې نه چې علم ته حاصل کې، او یا یو صاحب شریعت انسان نه تصوف بیعتو کې، او هغه ستا چې کوم دی ستا تربیت کوي، دا فایده ورکوي. امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې کوم انسان د قرآن تلاوت عادي شو او د کتاب مطالعې د عادي شو، دی به چېرته د ملګرو کمی محسوس نه کي چې زما ملګري ولې ډېر نه دي. اعز مکان فی الدنا سرج صابه وخیر الجلیس فی الزمان کتابو، بهترین په فتنو په دور کې بهترین ملګری دا د الله کلام دی او دا کتابونه دي. دا کې علما کرامو خپل تن مندن قربان کړو، یخنۍ ته ونه کتل، ګرمۍ ته ونه کتل، خپل ځوانۍ خواهشات دفن کړه او دین الی یومنا هذا دا موتا ته رسول. نن کور په کور مدرسه ده، نن جماعت په جماعت مدرسه ده، نن الحمدلله پاکستان داسې یو سرزمین دی په تمام عالم کې د دین په اعتبار سره، د علماو په اعتبار سره، حافظانو په اعتبار سره په ټوله دنیا کې اول نمبر دی. الحمدلله ووایه. دا د دې علما کرامو برکات دي. په تمام دنیا کې علما کرام چې فارغېږي په پاکستان کې په اول نمبر ډېر علما فارغېږي. دا د دې مدرسو، دا د درویشانو علما کرامو برکات دي. دا هغه ځمکه ده په دې باندې ډېر ښکلي بزرګان او ډېر جید علما کرام الله جل شانو پیدا کړي دي، او ستاسو د بچو تربیت کوي، ستاسو بچو ته آداب معاشرت ښیي، د مور او پلار قدر ښیي، حیا ورته ښیي، منځ ورته ښیي، اودس ورته ښیي، حلال حرام ورته ښیي، جایز ناجایز ورته ښیي، او د زندګۍ د تېرولو طریقې ورته ښیي. دا علما ورته ښیي. د الله په ذات قسم کو دا علما کرام نو تاسو ته به پته لګېدلې وه
چې نن دا کم طغیاني ده نن نوجوان سره په لاسو کې شراب دي په لاسو کې چاقو دی په لاسو کې تمانچه ده لاکټې دي ډمتوب دی بې حیایي ده او چې دا کم دین دی دا د علماو برکت دی غیر خدا غواړي چې دا نوجوان نسل دا بې حیا کا دا بې دینه کا د دینه حیا راټوله کا نو چې کله د دې نوجوان نسل نه تا حیا راټوله کړه بس بیا چې د دې څه خوښ یې هغه به دې کوي